د خان په اکاډمۍ کې ځینې تمریني بیلګې کارو تر څو وکولای شو د جمع یو مسله بیا د صحیح عدد په ډول ولیکو. هغه عدد چې د 10 او یا هم د 100 په لړۍ کې شتون لري. دلته موږ 3 جمع 420 عدد لرو. همرا ښه نه تر سترګو کېږي. تاسو پوهیږئ؟ غواړم هغه بیا ولیکم او یا هم کولای شو یو له هغو څخه کم کړو تر څو دواړه صحیح عدد شي. دا واضحه ده. که موږ له 3 عدد څخه 3 کم کړو 8 پاتې کېږي او هغه 3 په 420 ور زیات کړم. پایله کېږي 413 و 8 جمع 413. دا تر یو حده ساده ده. داسې فکر کوو چې دغه پوښتنه د څه په هکله ده. دلته موږ مرحله په مرحله پر مخ ځو. دا په دې معنا ده چې 3 جمع 420 مساوي ده په 8 جمع خانه خالي جمع 420. ښه 8 له کوم عدد سره جمع کړو چې مساوي په 3 شي، ځکه موږ دواړه ځای 420 لرو. نو دلته 8 جمع 3 مساوي په 3 کېږي. ښه دغه د پوهې وړ ده. په دې راتلونکې مرحله کې ترتیب ته تغییر ورکوو. دلته 8 جمع 3 او وروسته جمع 420. دلته لومړی 3 له 420 سره جمع کوو. دا 3 له دې ځایه اخلو او هغه له 3 په 420 ور اضافه کوو. ښه 3 جمع 420 کېږي 413. اوس دا د جمع کولو مسله ډیره ساده شوې ده. 8 جمع 413 موږ په ذهن کې ترسره کوو. موږ فقط 14 په دې ور اضافه کوو. دا کېږي 490 او زموږ کار ختم دی. ډېرې بیلګې ترسره کوو. دلته موږ غواړو دا 2 عدده سره جمع کړو. ګورو که وکولای شو دا په سمه اعدادو تبدیل کړو. دلته بیلوو. 215 په 200 باندې تجزیه کوو. ښه چې کېږي 200 جمع 5. پاموي پاتې عین پخوانۍ غوندې ده. جمع 595 جمع 595. اوس ولې دا ترسره کړو؟ ښه که 5 له 215 څخه تفریق کړو او هغه په 595 ور زیات کړو، داسې کار ده چې دلته یې ترسره کوو. ښه 595 کېږي 600. دا کار زموږ محاسبه له غوندې ساده کوي. 2 وارې دلته موږ 200 له 5 سره جمع کوو او وروسته 595. کولای شو ترتیب ته تغییر ورکړو. کولای شو 5 له لومړۍ 595 سره اضافه کړو او وروسته هغه په 200 ور زیاتوو. اوس دا د دې په څیر ده چې 200 له 5 او 595 سره جمع کړو. موږ 5 له هغه ځای څخه اخیستي وو تر څو 595 په 600 تبدیل کړو. اوس دغه کولای شو په خپل ذهن کې ترسره کړو. 200 جمع 600 ښه دلته غواړو چې د خپل سلیس له 6 سره ډیر کړو چې دلته زموږ عدد 800 کېږي. نورې بیلګې هم کاروو. دغه خانه خالي ډکې کړئ. 51 جمع 3 په څیر د خانه خالي جمع 4 که دلته 3 په 4 اوښتي او 51 تر 50 پورې کم شوې ده. دغه په څیر د 50 جمع 4 ده. دا ولې دومره مهم ده؟ ولې دغه کار ترسره کوو؟ دغه زموږ محاسبه ساده کوي. ځکه وایو چې 8 دانې لسه جمع 4 دانې یوه جمع 5 دانې لسه نور چې کېږي 14 دانې لسه او 4 دانې یوه یا هم 140. دغه زموږ لپاره ساده ده. مګر مهمه خبره دا ده چې هغه موږ له یو عدد سره اضافه کړو. موږ باید هغه اندازه عدد له بل عدد څخه کم کړو تر څو د دغه مسلې د جمع قیمتونه دغه عبارت تغییر ونه کړي. یو بل مثال هم کاروو. دلته 138 جمع 210 په څیر د خانه خالي جمع 200. موږ 210 درلودل او اوس 200 لرو. موږ 10 له دغه عدد څخه واخیستل تر څو هغه په بل عدد ور زیات کړو. ښه 138 چې دلته 10 پر هغه ور زیاتوو مساوي په 140 کېږي.
دغه ولې دومره ګټوره وه؟ که 148 جمع 200 کولی شي دغه په خپل ذهن کې حل کړئ چې مساوي په 848 کېږي. د دغه محاسبه ساده ده نسبت پر هغه څه چې موږ دلته درلودل.